په دنیا کې به هم عزتمند دی، په آخرت کې به هم عزتمند دی. په دنیا کې به هم سرخرو یې، په آخرت کې به هم سرخرو یې. که غواړئ چې د دین خدمت وکړئ، که غواړئ چې په دین باندې خپل ټټر دا وشیندئ، که غواړئ په دین باندې خپل سر وشیندئ، که غواړئ په دین باندې خپل وینې توی کړئ، د خپل اولاد او د خپل ځان صحیح صالح تربیت وکړه. بالله تالله قسم کو عزت د الله په دین کې دی. او الله وایي وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت د الله په دین کې دی، په دنیا کې به هم عزتمند دی، په آخرت کې به هم عزتمند دی. په دنیا کې به هم سرخرو یې، په آخرت کې به هم سرخرو یې. او شابړي پښتنو علماو طلباء په دین باندې تکلیف در رسیدل، په دین باندې نقصان در رسیدل، بالله ثم تالله چې دا د شرف مقام دی، دا د عزت مقام دی. مخه پکېږئ. الله ویلیو، دا خبره کړې وه چې ای د آدم بچو، د محمد رسول الله امتیانو، ولنبلونکم بشیء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اے الله ختم کړی دا چې خامخا تاسو باندې به امتحان راولم. د خوف ټلیفون به درته کېږي، دمکی به درکوي، یری به دي، ملنډې به درپسې وایي، تکلیف بدر کئی. من الخوف ذہنی ٹارچر کئی بدی، مجالسو کی بستا حتک کیگی، بے عزتی با کیگی. میرے گا ولی میرے گا زکا میرے گا چی کم شپا پا گور وی پا کور نوی دا اللہ تعالی دین بیانوا مزی کوا ندین پتنگی. والله که څوک درته پورته هم وګوري، الا که چېرته ستا هغه تکلیف الله تعالی تا ته لیکلی هغه به در رسېږي. والجوع ولږه به راځي، 10,000 روپۍ وی، 12 وی، 20 وی، ګزاره به پې نه کېږي. صبر به کې، تعلق به د الله سره برابر دی. بیا سوی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. مال کی بدی کمی راضی، توانونه بکے. والانفس علماء و شہیدان کیگی، زوانان و شہیدان کیگی. سوک بے پا گولو باندی اولی، سوک بے جیلونو کیا چولے کیگی، چاہتا با تکالیف ورکولے کیگی. خو اللہ ہوئی وبشر الصابرین، زیرے ورکی صابر ناکو، صبر کون کو تھا واخلی زیرے. چاچی صبرو کو، چاچی تکلیف برداشت کو، عزت مند عزت اللہ ورکی. اوچتئیے ہم پا دنیا ہم پا آخرت باندے. د شابړې پښتنو وعده وکړي، ناس چې کم خلک ناس دي بهر، دوی هم او دننه هم، چې د بچو صحیح تربیت په قرآن او حدیث باندې کوو که نه به کوو؟ نه کوئ. لکه لاس اوچت کوي، وعده وکړي، کوو به که نه به کوو؟ بچیان به د دین خادمان ګرځو که نه به ګرځو؟ دین ته به ورکو که نه به ورکو؟ او ولې دا مونږ څه چل کړی دی؟ مونږ به هم د دین خدمت کوو انشاءالله. وعده ده؟ که تکلیف راځي، که مصیبت راځي، که کړاو راځي، د دین خدمت به کوو انشاءالله که نه به کوو؟ انشاءالله. رب العالمین دې دا مجلس په خیر سره انتها ته ورسي، او الله رب العالمین دې مونږ ته هم توفیق راکړي چې د الله تعالی د دین صحیح بیانو بغیر د یری
بغیر د خفګانونو، بغیر د غمونو او بغیر د ټینشنونو.